د لوی خدای په نامه د سلام په وړاندې کولو خپلو لرو برو افغانانو ته په ځانګړي ډول د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو ته پر ګیلمن پښتون د برید تسلیت وایم. ډېره غمجنه یم چې د خپلو خلکو د حقونو یو ځوان بې وسلې قلموال شاعر هنرمند شخصیت په اړه د داسې ناوړه چلند په اړه مې خبرونه وکتل او مې اورېدله. باور وکړئ دوستانو ډېره زیاته خفه یم، یعنې د خبرو کولو هېڅ توان نه لرو موږ له هغې شېبې نه چې په دا غمجنه پېښه باندې زه خبره شولم. روح او ذهن مې غمجن دی. د ګیلمن پر زخمي ځواني او د هغه پر نازک روغتیایي وضعیت باندې د هغه پر مور کورنۍ دوستانو او د پی ټي ایم د مبارزو غړو پر ټولو افغانانو باندې مې زړه ژاړي. او وایم چې موږ به څه وخت د دې بدبختۍ نه به خلاصېږو او ولې د بل چا په خوله خپل ګل ګل ځوانان موږ وکړو او ولې د خپل راتلونکي د ښه کولو دپاره نه یو کېږو. دوستانو تاسو ته معلومه ده چې په دې برید کې به د چا لاس وي، همداسې چې زموږ ارمان شهید عثمان کاکړ او داسې نور ملګري شهیدان کړله، د هغوی هم همدغه ککړ لاسونه وه، همداسې یوه دسیسه وه. نو دوستانو تاسې پوهېږئ چې دا ډېره ناوړه پېښه ده، ډېره غمجن یو په دې باندې، په ګیلمن پښتون باندې. ټول پښتانه لرو بر افغانان زموږ ټول خویندې ډېر زیات خفه دي. نو زه د دوی کورنۍ ته دوستانو ته د دې غمجنې پېښې د زغملو حوصله غواړم او څو ورځې دمخه ګیلمن صاحب ما ته خپل خپل یو شعر رالیږلی و چې هغه زه باید دوی ته ووایم او دا شعر یې زموږ د خویندو یو د ترانې په شکل راته لیکلی و چې زموږ خویندو ته یې ډالۍ کړې ده. نو زه اول دا وایم چې زموږ خویندې دي اول دته دعاګانې وکړي، په خپل دعاګانو کې دې یاد وساتي او نفلونه دې ورته وکړي. پاک الله دې د ده په ځوانۍ هېڅ هم نه کوي. الله دې دا بخته روغ رمټ کړي زموږ دپاره، د کورنۍ دپاره یې، د دوستانو دپاره دې خدای جوړ کړي او برته صحتمند شي. او زما په غږ باندې چې د ده ډېره آرزو وه دا خپله شاعري واوري. نو دوستانو زه د دې شعر یو څو کړۍ زه تاسو ته وایم، مګر دا توانمندي ما کې نشته چې زه دا په زمزمه کې تاسو ته ووایم. همداسې تاسو ته وایم چې زه پښتنه یم بې ننګي نه قبلوم لالیه، زه پښتنه یم بې ننګي نه قبلوم لالیه، د ننګ میدان ته څنګ په څنګ درسره ځم لالیه. بېشک باید ټول درسره ولاړ شي او ته به د حق چیغې وهې د لښکر سر ته به ځې، ته به د حق چیغې وهې د لښکر سر ته به ځې، زه به له نن ډکې مصرې درته کوم لالیه. او الله دې نه کړي که شهید سوې، الله دې نه کړي که شهید سوې پر ننګ د وطن، الله دې نه کړي که شهید سولې پر ننګ د وطن، په تار د زلفو به کفن درته ګنډم لالیه. مګر تا خو دا شهادت قبول کړی و، همیشه د حق نارې وهې. الله پاک دې اول روغ که او د خپلو خویندو نه چې دا ترانه یې زموږ خویندو ته لیکلې ده، ټولو نه دا هیله کوم چې په خپل دعاګانو کې دې یاد ساتي او دعا دې ورته وکړي. پاک الله دې دا روغ کړي او زموږ دا غمجن زړه دې خدای بیا خوشحاله کړي.